نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر. رواه أبو داود. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زما ګرانو محترم ورونو، کوم آیات چې ما ستاسې مخکې ووایو، دا آیات د سورة النساء 40 نمبر آیات. حدیث مې ستاسې مخکې ووایو، د ابو داود شریف حدیث. په مخکنۍ جمعه کې موږ دا وعده کړې وه چې راتلونکې جمعه به هم د ښځو پر اسلامي حقوقو غږېږو، چې دا ښځې پر خاوندانو باندې، پر نارینهو باندې، پر پلار، پر ورور، پر قریب کوم حقوق لري. څه بیان مو تېره جمعه کې کړی و، څه بیان مو دې جمعې ته پرېښی ده چې هغه اسلام کوم حقوق ورکړي دي، موږ تاسې هغه حقه حقوق ښځو ته ورکړو. او اسلام الحمدلله ښځو ته داسې حقوق ورکړي دي چې تر اسلام مخکې په فرانسه کې دا قانون و، یو هېواد ده، کفري هېواد ده، چې ښځه یې نیم انسان بلل، د ښځې سره یې د نیم انسان ګزاره کول. په چین کې دا قانون و، د هغو خیال دا و، عقیده یې دا و، چینایانو به ویل چې په ښځه کې د شیطان روح ننوتلی، نو چې د شیطان روح یې په ننویستلی بلی، نو ته یې چورته ووایي، نو بې څنګه ژوند له ښځې سره کاوه، بد چلن یې ورسره کاوه. په جاپان کې دا قانون و، هغو دا عقیده وه چې ښځه ناپاکه پیدا سوې ده، د عبادت له ځایو څخه به ښځه لرې ساتله، عبادت خانو ته به نه راپرېښوه وه، چا چې به عبادت کاوه د هغه په ماحول کې به ښځه نه پرېښوه. په هندوستان کې دا قانون و د ښځې په باره کې چې یو خاوند به د ښځې مړ شي، که به ډېر قوي خلک وو، زورور خلک وو، زوروره کورنۍ وو، لکه دا اوس چې زوروره کورنۍ کونډه خپل سر ته نه وي خلاصه، اسلام حق ورکړی دی چې ښځه د خپل اختیار ده، هغه وایي خامخا به ته زما په کور کې مېړه کوې، بل ځای به نه کوې. داسې کفري قانون ده دا. نو په هندوستان کې قانون دا و چې سړی به مړ شي، خاوند به مړ شي، ښځه به یا ژوندۍ ورسره ښخوله په قبر کې، ول دی مړ شي دا به ژوندۍ ورسره ښخول، او یا به داسې ژوند و چې په بې عزتي به ورته کتل، ول د دې ښځې خاوند ولې مړ شو. لکه د زموږ ستاسې د جاهلانو خوی ده چې د ښځو لور پیدا شي، خواښ یم خپی، خسر یم خپی، لیور یم خپی، خاوند یم خپی، وول د لور پیدا شو. استغفر الله، موږ تاسې اسلام نه ده زده کړی، مسلمانان یو، دا د اسلام زده کړه نشته را، یا بعضې خلک اسلام یې زده د عمل نه پکوي، په دا اسلام باندې عمل نه کوي. دا اسلام ور معلومیږي هم نه چې اسلام د څه شي دین ده. یا بعضې خلک د ښځې اولاد نه کېږي، دی ښځه په دې باندې بده ایسوي چې وایي ولې دې اولاد نشته، ولې دې لور پیدا شوه، دا خو د ښځې اختیاري کار نه ده. یا بعضې خلک وایي ښځه مې ولې مریضه ده،
په دې بده ایسئ استغفر الله استغفر الله. خدای تعالی دې موږ ته د ښځو په باره کې ښه چلند زموږ ستاسې نصیب کړي. دا اختیاري کارونه دا د الله کار د آیاتو کې راځي چې خدای تعالی بعضې خلک بې اولاده پیدا کوي، بعضو خلکو ته خدای تعالی لورانې ورکوي، بعضو خلکو ته خدای تعالی نر اولاد هم ورکوي، ښځې اولاد هم ورکوي. دا د خدای تعالی جل جلاله کار ده. او حال دا ده چې لور هغه شی ده چې نبي علیه السلام وایي که دوې لورانې چا په سطر کې لو کړې او بیا یې واده کړې د شریعت په چوکاټ کې یې لو کړې او واده یې کړې، په ورځ د قیامت به له ما سره داسې وي. زموږ عقیده شیطان داسې را خرابه کړې ده چې په زوی کې خیر شته په لور کې خیر نشته. استغفر الله. کم زوی د پلار قبر ته ورغلی ده چې هلته بیا مږان حلال کړي دي یا غوایي حلال کړي دي. کوم زوی په پلار پسې خیرات کړی ده، کوم زوی په پلار یاد کړی ده چې نن نو خلک راټول شوي دي چې د پلانکي د پلار خیرات د پلار یې مثلا یو 50 کاله مخکې مړ شوی دی، 80 کاله مخکې مړ شوی دی یا یو کال مخکې. دعاګویي د نبي علیه السلام په حدیث کې راغلي دي چې 3 شیان له تاسې وروسته پیدا پاتې کېږي چې تاسې مړه شئ. یو په هغه کې اولاد صالح یدعو له، صالح اولاد چې دعا ورته کوي. نبي علیه السلام دی نه دی ویلي چې ابنای صالح یدعو له، چې زمن چې هغه صالح وي دعا ورته کوي، نو هغه له تاسې وروسته پیدا شوي دي، لورا نه دي پاتې شوي دي، لورانې نه دي پاتې شوي. اولاد یې ویلی ده، یوازې زمن یې نه دی ویلي. الله جل جلاله دې موږ تاسې د زنانو پاک باندې نه نیسي. څوک به د لور پاک باندې نیولی، څوک به د دغه ښځې پاک باندې نیولی، څوک به د خور پاک باندې نیولی. په اسلام چې راغی، په اسلام کې دا قانون سه د اسلام مخکې د عربو بیا دا عادت و، د فرانسې د خلکو بیانوم دی، د جاپان د خلکو، د هند د خلکو، د عربو بیا دا عادت و چې ښځه بې لور به پیدا شو هغه به ژوندۍ په خاورو کې ښخول. استغفر الله استغفر. د انسان په سترګې به نه ورته کاته عار به خور. لکه بعضې خلک لور پیدا شوي نو دی مخ یې تک توري وایي ولې مې لور پیدا شو. ولکه یا زوی جنت درکړي، ولکه د یا زوی له دوزخه خلاص کړي، ولکه د یا زوی په دنیا کې په دې ښه سي ته به غلای ورته کوې، قرآنونه به کوې، پردۍ مځکې به لاندې کوې، مالونه به خورې، بیا نو که تا دا ستا په ارامو کې بیا یې څه وساتلی، دا د سړي په خپلو ارامو سړی ساتي. نو هغه ارام چې ته په خپله باندې وساتې نو څوک په دې هلته ساتي شی به درکوي. ګورئ ښځه داسې شی دی چې سړی د ښځې احترام باید شي وکړي. اسلام په داسې سترګې ورته وکاتو چې نبي علیه السلام په حدیث کې فرمایي ومن ولدت له ابنة فلم یئدها ولم یهنها ولم یثر علیها ولده علیها ادخله الله الجنة. رواه مصنف ابي شیبه او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبي علیه السلام ویلي دي چا چې لور وزېږېده هغه یې ژوندۍ په خاورو کې پټه نه کړه لکه د عربو، د هغې اهانت و سپکوالی یې ونه کوي لکه د هندوانو چې سپکه یې استعمالوي، او نر اولاد یې تر ښځه اولاد ښه نه وبالو. ګوره درې خبرې نبي علیه السلام کوي. هغه یې ژوندۍ په خاورو کې ښخه نه کړه او هغې چې په سپکه سترګه ونه کاتو، او هغه یې د هندوانو په رقم باندې نر یې تر ښځه نر اولاد یې تر ښځه اولاد ښه ونه بالو، ادخله الله الجنة. دا سړی به خدای جنت ته ننباسي. الله دې موږ د لور لورانو په وجې جنت ته ننباسي. لاس لوران یې الله را کړي دي. یا الله یا الله ته خیر ورته پېښ کړي زموږ ستاسې لورانو ته. لوران هم دغه د خدای تعالی جل جلاله عظیم نعمت ته چې خدای تعالی جل جلاله اوس راوتم 15 خو راغلي وي. دغه سړی خدای جنت ته ننباسي. نو چې سړی راولاړېږي سپکه یې بولي هغه جنت ته نه ننباسي، ژوندی په خاورو کې ښخي هغه جنت ته نه ننباسي. که د نر اولاد تر لور ښه بالو، مشورې دې له نر سره وي، میراث دې نر ته ورکاوه، بعضې خلک خطونه جوړ کړي وایي زما لور په ژوند کې لاکه وتلې ده. استغفر الله استغفر الله. داسې کار چې ونه کړي نو هغه خدای تعالی جنت ته قسم ده که نه نباسي. ولې خو نر یې ښکاره زوی ښه وبالو تر لور. نو دغه حقوق اسلام داسې حقوق اسلام به ښځې ته ورکړي.
اوس موږ امریکایانو سره خفه کړي یو موږ ښځې امریکایان هغه حقوق غواړي چې کافرانو کوم حقوق ورکړي دا اوس حقوق چې ما ته بیان د جاپانیانو د فرانسویانو د هندوانو د عربو د جاهلیت وخت د عربو اسلام حقوق ورکړي دي نن دنیا ولاړه ده والمیره مې نه ویل د ترمور میینه دنیا اوس ولاړه ده چې وایي موږ حقوق ورکوو او اسلام حقوق نه دي ورکړي دا زه چې اوس وایم دا زه چې اوس غږېږم په دا جامعه کې د دې صفت کوم د ښځې دا حق نه ده دا چې خلک عمل نه پکې بیا خو نو ځان ته خبره ګورئ ښځه نه ده نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضي منها اخرى رواه مسند احمد وایي ښځه له سره نه ده پیدا سوې له پښو نه پیدا سوې علما کرام لیکلي دي له پښتۍ پیدا سوې وایي له سره ولې نه ده پیدا سوې وایي دونه یې مل وړول چې پر سر یې کښېنوي دونه یې مل وړول یو سړي چاته ویلي وو یو سړي واده کړی و نو ډېر خوشحاله په دا واده باندې هغه ښځې ته ویلي وو څه دې بولم دې ویل دادا مې بول ول پر دادا دې بلا وګرځېږي نو دی هم مه کوه چې پر سر باندې یې کښېنوي نو له سره یې نه کړه پیدا له پښو یې هم ښځه نه کړه پیدا خدای تعالی جل جلاله ولې په دې وجه باندې چې داسې هم مه کوه چې د پښو چمپل ځینې جوړ کړي کلوشې ځینې جوړ کړي هر څو ښکنځاوې دې ته کوې د قوم ښکنځاوې دې ته ورکوې د پلار د مور بد پلانکۍ ها ده نبي علیه السلام وایي دی مه کوئ لکه بعضې باداران چې خپل دغه وایي څه نومېږي مریان وایي داسې مه کوئ چې ښځې یار یې داسې ووایي بیا خپل خواهش ځینې غواړي یار یې داسې ووایي بیا نو خپل خواهش هم ځینې غواړي څه بېکاره کېږي له واره ښه وضعیت سړی ورسره کوي نو وایي له پښتۍ یې پیدا کړه ښځه د آدم علیه السلام له پښتۍ حوا نه پیدا کړه ځکه پښتۍ زړه ته نږدې ده په زړه کې ځای ورکړه دې ته اشاره ده چې خپلې خانم ته خپلې بیبي ته په زړه کې ځای ورکړه او نبي علیه السلام وایي بغض مه کوه یو مسلمان دی له مسلمانې ښځې سره بغض نه کوي ان کره منها خلقا رضي منها اخرى وایي که چیرې یو خوی د ښځې نه یې خوښ بل خوی به خوښ که یو خوی ستا له طبیعت مخالف وي یو څه دا ویچنه یې خامخا پیښیږي بل خو یې بیا ښځه مستوره زموږ ستاسې ښځې خو الحمدلله موږ ته اوس په جامه کې ناست دی څوک نشته زما په عقیده کې دی خیال ولکړي چې دی څوک دی چې د ده ښځه دې د ملک درجه نه لري د مځکې پر مخ ملایکه دي الله جل جلاله دوی په جنت کې واچي زموږ بې اجازې نه ځي بازارو ته نه ځي په خپل طبیعت سوداوي نه کوي غیره و غیره په خپل طبیعت له پردو مسلمانانو سره نه سپرېږي بالا موږ دا ښځو څه غواړو اوس مسله دا ده نبي علیه الصلاة والسلام ویلي دي حضرت عایشې ته ویل ګورئ دا ویلي څه خبره ده نبیاو په کورو کې هم راځي ول زه په تا پوهېږم چې ته له ما خوشحاله یا خفه یې دې ول څه په را پوهېږي ګوره دونه باریک په باریکي باندې سړی ښځه پوکي او ښځه نارینه پوکي داسې نسې ډبه یې راخیستی تر ویښتانو یې کشي بغاري چغاري سترګه یې ړندی سترګه یې شنی سر یې ماتي استغفر الله نو حضرت عایشې ورته څه په را پېژنم زه دی په در پېژنم ته چې له ما خوشحاله یې ته وا رب محمد زما دې قسم یې په رب د محمد باندې زما نوم اخیه او چې له ما خفه یې وا رب ابراهیم زما دې قسم یې په رب د ابراهیم دی ول و زما مور پلار دې خدای تر تا قربان کړي زه فقط له خولې څخه دا ستا نوم وغورځوم دغه نو زما زیات قهر ده چې کوم ګورې دونه سړی په اشاره باید سره پوکي زما ګرانو او شریفو وروڼو نبي علیه السلام په حدیث کې فرمایي وایي چې یو چا پوښتنه ځینې وکوله ولې د خدای پیغمبره د ښځې څه حق ده زموږ باندې نبي علیه السلام ورته وویل چې ته کوم خوراک کوې هغه خوراک دې ته ورکوه دی نه چې ته غوښې خورې دا شړومبی خوري دغه به نو څوک نه وي دغه انسان دا خو بیخي بې انسانیتي ده او چې ته کومه جامه اغوندې دې ته هغه جامه ورکوه
او پر مخ باندې یې ما وه ځکه مخ چې ده پزه پکښې ده سترګه پکښې ده غوږ پکښې ده خوله پکښې ده ژبه پکښې ده 15 حواس پکښې دي یو شی به خراب سي یا به پزه خرابه شي شی به نه صحیح به یې ولی یا به سترګه ووځي یا به ژبه خرابه سي ګونګۍ به سي یا به غوږ خراب سي یا به ښایسته صدمه ورسېږي پر مخ یې ما وایي نبي علیه بل عقیده او بل هغه څخه که دې ولم داسې یوه دی ویل نه سي نبي علیه السلام وایي وایي ستا تکلیف هغه هم کتاب وایي تکلیف به دې نه وي ناسې دې تکلیف ورکوم هدایت به دې نیت وي ادب به دې نیت وي چې ادب واخلي د تکلیف نیت به نه کوې پکښې او بل هغه څه که چیرې داسې وو چې بل هغه څخه حق دا ده چې دې ته بدې خبرې مه کوه لا تقبح بدې خبرې مه ورته کوه د پلار پوچ ورته وایي دا نه سئ درته ویلی د مور پوچ ورته وایي دا نه ورته وایي د قوم پوچ ورته وایي دا نه ورته وایي پلانکي ورته وایي دا نه ورته وایي ګوره دا ناروا ده نبي علیه السلام منع ځنې کړی د یو کار چې نبي علیه السلام منع کړي هغه حرام ده دا حرام ده چې پوچ سړی پوچ په مطلق نه وایي هغه نقصه خدای تعالی راستولې ده اوس درته وایم چې که څوک له ښځه نه اداره کېده هغه به څه کوي یا به دی کوي یا به داسې کوي یا به داسې کوي او بل نبي علیه السلام وایي کې دا ده ولا تهجر ولا تهجر او دا یوازې مه پرېږده چې ته یوازې دا په کور کې پرېږدې ته په کوټه کې پروت یې او یا راولاړېږي په بل سرای کې پروت یې یا ځینې مرور سي او ولاړ سي په میاشتو تللی یې نو پرېږده یې مه په کور کې یوازې مه پرېږده دا هم ناروا ده حرام لکه دا بعضې خلک چې دوې ښځې وي او په هغو کې یوه ښځه معلقه کړي معلقه دا معنا نه کوي او نه د ښځې په سترګه ورته ګوري دا حرام ده ښځه به یا ښځه کوي یا بې طلاقه یې طلاق هم روا ده او یا به معلقه به نه ځینې جوړ معلقه لکه د اسمان او مځکو مابین کې شی زړېږي نه اسمان خواته نه د مځکې خواته دې ته معلق وایي نه بل مېړه کولی سي ده طلاقه کړې نه ده نقصه یې دا د زما ورونو الله تعالی راستولې ده مخکې ما ته آیات ووایو چې واللاتي تخافون نشوزهن هغه ښځې چې تاسې بیریږئ د دوی له سرکشي څخه خدای تعالی وایي څنګه وکړئ فعیزوهن دې ته څه شی وکړئ نصیحت یې ورته وکړئ نو کتاب وایي یوازې دې کې نصیحت یې ورته وکړئ چې زما او ستا یو ډېره اوږده علاقه سره پیدا سوه ما او تا سره خاوند و ښځه وبلل سو نو ته داسې کوه چې دا کارونه مه کوه په ما او تا ورور خبرېږي ورندار خبرېږي پلار خبرېږي مور خبرېږي دا زما او ستا دپاره ډېر حیثیت کموي که بیا وایي په کول نه کول بیا مو علماو لیکلي دي چې بیا د مور په خبره کې خواښ که بیا د هغې په کول نه کول بیا د یو داسې مقتدر څوک ته دې په قریبانو کې په خبره کې چې دا له هغه څه بیریږي هغه ته یې دا دې عیبونه ووایي چې دا یا بې سطره ده یا دی ده یا دی ده یا کشمیان نه ساتي یا خیال نه کوي یا پاکه جامه نه اغوندي غیره و غیره او که په هغه باندې هم نه وکول وهجروهن فی المضاجع الله تعالی وایي بیا په ځای ځینې جلا کړه ځای هم کتابونه وایي یا په خونه کې ځای ځینې جلا کړه په یوه بستره کې نږدې څوک ورسره پرېوتی د هغه ځای دې د هغه خونې کونج اختیار کړي چې په دغه کې مسافري کې حساب وخیږي په کونج کې بس دا هم په ښځه باندې ډېر بد تاثیر کوي او بیا د دغې خونې ولاړ سي نږدې بلې خونې ته دې ولاړ سي دا د خدای تعالی نقصه ده دا ډېره ښه نقصه ده دې ډېر خلک جوړ کړي دي بس خامخا به دا پسې درځي کوي څه انسانیت ورو دی چې درځي خوشحاله کوي دي خوشحاله سي بالا به ستا هم د خولې خوند سم سي دي اول خو مرور کېږه به مرورتیا چندانې کار نه ده له ښځې څه بیا مرورتیا بیخي بد کار څه کوي دا د خدای تعالی یو عاجزه مخلوق ده دا سیالي چندانې سیالي نه ده چې دا ښځه موږ ته یې دونه کو هم څوک شاباسۍ ولکه راته ووایي چې ناروا نه سي هم ولکه څوک شاباسۍ راته ووایي د ښځې جنګ د هر چا په وس پوره ده دونه جنګونه خو به ولا وس وکړم 10 جنګ خو به د ورځې وکړم چندانې کار نه ده دا چندانې کار نه ده دې زه وایم هم دا کارونه یو دا د ښځې وهلو ټوکل دا چندانې کار نه ده یو دا ملا ته درېدل و خفه کول و دا د ځان دپاره ولکه وایم ما خو چې اوس جواب راکړي قسم د کفار راکړي دا اوس ماسپښین دوی ما ته جواب راکړي که ما یو انسان ته غیبت وکړي د الله په ذات مې دي قسم دغه به مې نصیب وي دا ملا ته چې خلک ولاړي په دا کلیو کې دا خواران څه ضعیف ملایان ورته ولاړي ای بله ورځ خفه یي دسمالات ته وغورځېږي
چې زه خو خفه یم لمونځ نه پسې کوي پلانکي نه کوي حاجره ځینې وګرځوي یا تنخوا ځینې وګرځوي زکات څه کوې ملا څه کوې ملا دغه ملا چې ته ملک یم ولکه چې خلک شباسۍ درته وایي ملا هر څوک یې ستایي دا د ملا کار بیخي اسانه کار ده په کارو کې دا اسانه کار ته یې شیخ صاحب بیت الله ته ووازول د باچي یې ووځه موږ تا امیرالمؤمنین نه کوو څو لرګی دې وي اوس مسله په دې کې ده چې نبي الله تعالی وایي بله نقصه بیا دا ده چې دا کار هم نه کوي عملي په دا جلا کېدو هم نه سو خوشحاله وضربوهن بیا ووایي دی ما پر مخ یې مه ووایي هغه خو مخکې په سر یې مه وه دغسې یو څه ترپ و تروپ سره په جوړ کړی ګواښګیر دلته ورته ګوره که ګواښګیر وه په دی ځای کې وه چې هغه مو سره خلاص کړي ترپ و تروپ جوړ کړی په ملایانو چې چا دا خبره ته وایي په ملا په مازدیګر په لمانځه کې خطا سي چا ولې خطا چې ول په لنګوټه مې مورا وویسته په هغه کې ستن دا ستن نه یې په جګه سوی دغسې یو لنګوټه باندې ویستلي څه ترپ و تروپ جوړ کړی چې د دې دا خیال چې والا دا جنګ ده فقط دونه یې خیال شي داسې نو نه چې ډبۍ ورته راخسته یا بس دونه ترپ و تروپ ورباندې جوړ کړ او که په هغه باندې هم نه سوه سمه کې اطاعت وکوي خوشحاله سوه فلا تبغن علیهن سبیلا که سمه سوه بس نو بله لار د دې دپاره مطلب یې دا ډېره بهترینه لار ده او که په هغه هم نه خوشحاله کېده نو بیا طلاق ده چې په وهلو هم نه سمېده نو بیا ظلمونه مه باندې کوه زما ورونو پر ښځو چې موږ ظلمونه کوو زه لنډ لنډ درته وایم یو زموږ ظلم دا ده چې په میراث کې ښځه موږ تاسې راګرځو میراث یې بولو متاع یې بولو ټکټر یې بولو مټر یې بولو زه عزتۍ ته وایم موږ ښځه میراث بولو که نه بولو تاسې ته وایم بولو یې که نه بولو په زوره ووایاست او دا ناروا که نه بولو یې په زوره ووایاست دا ناروا ده دا حرام ده په ورځ د قیامت به زه پر تاسې باندې شهید یم چې دوی ته مې دا خبره کوي که زما خپل زوی مړ سي زم ژور میراث بولم دا زما دپاره حرام ده ګناه ده زه به ورور ته اختیار ورکوم چې هر ځای چې خاوند خیانت کوه دا ګناه ده دا که ملا کوي دا کامي کوي دا که په خپل اختیار باندې په دغه کور کې خاوند پیدا کاوه یا لیور و یا لیورزی و یا بل دا کاز و دې په خپل اختیار ویل چې زما دا کور زړه نه ځي له بچیانو مې زړه نه ځي بیا پروا نه لري دوم ظلم چې موږ ته یې په ښځه کوو میراث نه ورکوو تاسې چورت ووایي په زوره به راته وایاست موږ په ښځې میراث ته په دې سترګه ګورو لکه د نارینه میراث ورته ګورو د ښځې و د نر هېڅ فرق نشته الله قرآن کې فرمایي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون خلکو دپاره حصه شته له هغه څخه چې میراثخواره یې پرېږدي او د ښځو دپاره حصه شته له هغه چې نارینه دغه یې پرېږدي مور پلار یې پرېږدي یا میراثخواره پرېږدي د ښځو هم حصه پکښې ده دا موږ ښکاره حرام کار کوو ناروا کار کوو دلته شیخ الحدیثان راځي دلته غټ غټ عالمان راځي هغه یې او دریم ظلم چې موږ ته یې پر کوو ولور نه ورکوو له سره دا لور په دې ولور خبرونه زه خو تر یوه حبه دې خدای ما ته نه راتېرېږي که ما تر اوسه لور ته نه یې ورکړې تر یوه حبه 5 لورانې مې تقریبا ورکړي څه ځینې ور واخلي څه مور ته ورکړي څه پسخند په ووایي خلک هم دله شا ډنډورې پسې راواچي وایي ملا لور په 10 لکه ورکړه ته خبر یې ولور پر کومه خوا ولاړی ملا خوارکي خو ولکه جیب شی راغلی بیا نو چې پر ما زړه وسوځي چې دا بابا مې څه مسکین دی بېکاري مې هم ولک ورته کړي 2 درې مسلرم بیا 15,000 یې راکړي یا 1 لک راکړي دا دا درواخه دا ستا هغه بیا په هغه باندې کور کې د هندوانو رواج ورسره کوو د هندوانو رواج نه ده پلانکی شی اخیستی پلانکی یو دغه ظلم کوو دا لورانو ته دا ولور ورکوئ له لورانو د ښځو یو دا حق ته د دوی په نه خوښۍ ورکوو یا سپین ږیري ته ورکوو یا ډېر معیوب ته خدا ناخواسته ورکوو د دې مشوره په کار ده خدای دی کې وایي مزغه یې ورمات که وایي رضا که مزغه یې ورمات که دا د دې بې شرمي د دې بې حیایي نه ده او بل ظلم دا ده چې موږ تاسې له میاړه څه منع کوو قسم د منع کوو دی ښځې ناستې دي زه حال په لرم چې زما شناخته دي په دې کلات کې چې د 10 کلو ښځې هم ناستې د 15 کلو دې ته شریعت وایي تی ته وایم شریعت ورته وایي دا شریعت نه دا مو شریعت نه عملي قسم ده چې دې ته اختیار ورکړي دا خاوند پیدا کوي لیکن ده ته ډېرې پیسې په لاس نه ورځي ده ته ډېر شی په لاس نه ورځي بس نمره هم پاخي پلانکی هم کوي پلانکی هم ښځو د خاوندانو غم باید چې وکړو که ملورانې دي که مخوندې دي که هر شی دي خاوندان ور پیدا کړو دا که دې نه کوو دا خو ځان ته خبره
او بل هغه خلک دوې او درې ښځې دي هغه ظلم کوي د یوې ښځې لیاس کوي تر بلې نبي علیه السلام وایي څنګ بې شري په ورځ د قیامت که چا د یوې ښځې لیاس کوي او تر بله پورې. او شپږم له هغه ظلم دا ده چې موږ تاسې دا ښځې په داسې شیانو کې کوو لکه بدي په بدي کې ښځه ورکوو. بله چا کیسه ماته کوله ول دوی وایي کوچنۍ نجلۍ راکړئ موږ به الله خوشحاله کېږو. د 7 کلو نجلۍ راکړئ دا مسلمان ده دا 5 وخته لمونځ کوي. ته ولې پر دې باندې ظلم کوې؟ ښځه دا 7 کلو نجلۍ ته څه کوې؟ ورته ووایه وا پیسې راکړه. دا خبر لا اوس الحمدلله په ډېرو ځایو کې نشته. اکثره ځایو کې د سپین ږیرو د خدای تعالی په امر کې برکت واچي دغه شی له بینه وړی دا غټ ظلم ورته کوو. میراث نه ورکوو په دغه ولور نه ورکوو او موږ تاسې په خپله خوښه نه ورکوو. موږ تاسې ښځه له میړه راګرځوو دا عیب په موږ ته شته. بل له هغه څه دا ده چې موږ تاسې ښځه په مخۍ کې ورکوو د دې بې خوښې دا مخیانې نه دي. یاره اکثر ځای خو دا خو د پلرونه یم په ده قسم دکه پوهېږي چې دا اوس ما کوم چم وکړ چې اوس پوښتنه ځینې وکړئ له مخۍ چې دا اوس ما کوم چل وکړ. دا د پکتیا خوا زه په دا پېښور کې ملا وم د پکتیا خلک دلته زما کلیوال وو دغه یې بدل بولي بدل یې بولي بدل. دا بدل پرېږدئ دا فقط روا ده د امام صاحب په مذهب کې فقط روا ده. نور نو داسې بد انجام یې د اکثر ځایو موږ پکې کښېنستلي یو په طلاق یې کړي مو دي موږ کې کښېنستلي یو جنجالونه مو دپه کړي دي. مخۍ تر وسه مه کوئ. بیا که مخۍ کوئ داسې مخۍ کوئ زه لور د دغه حاجي صاحب زوی ته ورکوم د دغه حاجي صاحب زما زوی ته لور راکوي یارې هغه ولور ورکوو یا ښځې ته چې هغه څه کوي بیا دغه ته ولور ورکوي چې هغه څه کوي تا ته کوي بل. موږ فقط د یو حیله مو جوړه کړې ده دغه مخۍ زوی لویه مه کې ډېر بد ما ته په شیانو کې دغه د مخۍ بد ډېر بد دي چې بیا خلک دونه ایمان هم لري دونه غیرت او دونه ایمت هم نه لري. او بله ځای چا د مخۍ کیسه راکوله په یوه خوا کې عیب موجود ده یوه خوا یې طلاقه کړه او بل ته ویل ول ته به هم راته راکوې. هغه ښه سره خوشحاله ښه سره خوښ ښه سره هېڅ مشکل د هغه خاوند او د هغه ښځې په مابین کې نه وي. نو په دې کې یوه اخره خبر دا درته کوم چې 2 ښځې 2 نارینه 2 خواښیانې 2 خسران علي ورونه چې لاپسې ور واچوې خو کیسه ده دا خو ټول مداخل دا ټول خلک ښه نه راځي دا ټول خلک چې نه کېږي ښه نه راځي. کتاب له دې څه ډېر بد ولي له بلې څخه کتاب دغه بد ولاکه ولي کنې دا بل موږ ته په ور کې ډېر بده ده لیکن هغه که یو غم پېښېدی په یوه کور کې مشکلات دي په بل کور کې مشکل نه وي دا په 2 کورو کې له دې کاره څخه ډاډه وکړي دا کار مه کوه. نو دا د ښځو حقوق ماته ته بیان کړو. الله جل جلاله دې د دې خبرو ثواب زموږ ستاسې